مار دی دا په بورینګ په اوبو کې بورینګ چې کوم پیپ وي که نه په هغې په هغه پیپ کې په اوبو کې دا مار بچی راختلی دی خو ډېر زیات تیز دی وختي داسې نیغ نیغ ټوپونه ول په اوبو کې چې کوم دی نو بره ټوپونه یې ول موږ چې دا چینجی دی که څه شی دی چې بیا دا موږ وکوته داسې نو دا ډېر تیز و او ښکارېږي داسې چې دا مار بچی دی نو تاسو ته یې هم ما وښوده ما ویل چې یاره وپېژنئ نو چې کله تاسو اوبه ډکوئ نو کوشش کوئ دې وخت کې دا 2-3 میاشتې چې کوم دي په دې موسم کې څنګه چې د اګست میاشت د دې نه را روانه چې کومه میاشت ده او د اګست میاشت نه تېره شوې دې 3 میاشتو کې ماران ډېر زیات بار راوځي د ځمکې نه نو خیال کوئ ډېر زیات احتیاط لازمي دی